هر موړ چې وږي شي ترې مه یارېږه، هر موړ چې وږي شي ترې مه یارېږه، چې وږي موړ شي له هغه یارېږه. او چې د خامي درخایي ښه دې غواړي، چې د خامي درخایي ښه دې غواړي، چې د صفت کوي له ده یارېږه. مطلب ده چې واده کړي نه راواخله تر لونډه، واده کړي نه راواخله تر لونډه، هر یو کس دې په دنیا پسې په منډه. او کونډه ښځه ده د هغه نر نه غوره، کونډه ښځه ده د هغه نر نه غوره، چې پکړه وړه معلومیږي لکه کونډه. او را په سر کوي هر څومره ازمایښت دی، را په سر کوي هر څومره ازمایښت دی، عمره زور یې هم را کړی تر دې پنډه. او هغه څوک چې یوسف هم مقتدي دی، هغه څوک چې یوسف هم مقتدي دی، بس زما د یار د حسن قصه لنډه. او نه دې وویله پښتو او نه دې وکړه، نه دې وویله پښتو او نه دې وکړه، وګونګیا بې غیرته فضول ټنډه. او پرې توکل کړم هغه ذات مې اسره کړی، پرې توکل کړم هغه ذات مې اسره کړی، چې نرګس را ټوکوي شي پسخا ډنډه. او چې ضمیر دې بې حیا وي نو رند وایم، پټ که هر څو پجامه یې خو بربنډه. یو ځلې مور مې راته داسې ویل چې مې د کلي د پټي نه یو څو وږي راوړل. بچیه دا وږي د کم پټي دي، چې د کاکا د پټي وږي دي تا ولې راوړل؟ په دا پټي کې د کاکا د زمیدار برخه ده، بچیه دغه وږي مه خوره، دا حرام وږي دي. یو ځلې مور مې راته داسې ویل ولې دا دومره ورځې پس را درومې، ولې دې دومره ځان په غم بوخت کړې؟ که دومره بوخ نه یې نو ولې دې پام شوی نه دی؟ ستا به څوک نه یادېږي، ته به د یو چا یادېږي. کیدای شي تا ته لا د کلي څوک یاد شوي نه وي، خو ته به کلي کې یو چا ته یې ډېر ډېر یاد شوی. یو ځلې مور مې راته داسې ویل کله ناکله مې دیدن ته راځه، زما بېوسه مسافر بچیه، چې ته مې وینې زه دې هم ووینم. یو ورځ به داسې نیمه خوا دیدن وي چې ته به راشې آخري دیدن ته، ته به مې وینې خو بیا زه خو به دې نه وینم، ته به مې وینې خو بیا زه خو به دې نه وینم.